یا محمد نوم دې کړو خوښ پروردګار او زلی تو بنور تند کې ستا د پلار او منتقل شو هغه نور مور آمینه تا الله جوړ کړل د دوو کونو سردار استا پګرا مبارکا کې کارو مبارک سپین وخت نور لسو پشمار یدا بیان ګڼ تفسیرونو دې لیکلې یا نشته هیڅ ستا پشانتی مزیدار یستا اخلاق د پاک الله عظیم کلام دے او د الله قران ستایلی بار بار او محمد نوم چې څوک اخلي شونډې ښکل کړي پس له هغې دا نوم راشي خوشبودار سترګو داسې حسن بل نه دی لیدلی یا مبارک چې به کوو کله گفتار یا اننګي مبارک سره دیو دلبرا غنم رنگ قد رحمت د کردگار د اوګي دلاندې مهر نبوتو او وصایب پر د زلفو د بهار او نری پوز سوار لسما د سپوږمۍ وا شان اوچت لري د خدای پاک په دربار کانو بوټو مسجدې تا تکولې یا چې تشریف باندې وړلو په کملار یا بهارونه خورېدل بهر قدم تا شم دي زار هر تسمین د پیزار یا پا الله می د قسم وی ډیر می خوخي او ما کړه شمار د عاشقانو په قطار او په یوسف نبی عاشق زلیخا با توی دمرا د خایست علم بردار یا حسن تا باندې بیللې د هورانو یا چې دوی وکړل ستا یو نظر دیدار یا زیبا سترګې د قدرت پرنجو تورې یا لا مکان ته غوښتې وي غني غفار یستا پشان بهتر مور نه دی زیږولی او شاهان تا نه لړزېدل د هر دیار او د غاښونو مبارکو منځ کې لار وه یا ملغلرې وې پیللې په قطار یا پیوندونه لګول به د کپړو ته یا اته زره معجزې وې ستا په شمار یا مدینه منوره کې د روضه ده عرش الله نراوریږي په انوار یا رب نه غواړم چې لاسونه خپې دې ښکل کما او د ګلاب زړه بشي هلا په قرار او ګلاب وایي زما شرط خوشحالیږم او استاد دیدار تبک و ما انتظار